بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې دا سویچ فنکشن وایو په ایکسل کې چې سویچ فنکشن څنګه استعمالیږي عملی استعمال باندې مې تاسو پوه کړم انشاءالله. تېره ورځ چې دی مونږ اف اس فنکشن کار کړی وه چې نتایجو کې درجه بندي په اف اس فنکشن باندې کوو. مخکې nested اف ویلی وو بیا اف اس شو. اوس د nested اف او اف اس فنکشن په ځای مونږ سویچ استعمالوو چې ډېر اسانه او ساده استعمال یې دی. را به شو دلته به ولیکو اوس دغه درجه بندي موږ اف اس فنکشن باندې کړې ده. همدغه درجه بندي زه په چې دا په سویچ فنکشن کوم چې تاسو به یې اوس طریقه یاده کړئ. ایکوال سویچ به ولیکئ، ټیب به ووهئ. اوس راځو ورته وایو که چېرته دا فیصدي دا زیاته شوه د 80 نه، فیصدي که چېرته زیاته شوه 80 نه نو کامه هغې نه مخکې به یو بل کار وکړو. دلته به ولیکو ټرو. لومړی دلته چې دی ګورئ دا ایکسپریشن غواړي، ایکسپریشن مو ولیکو ټرو کامه. اوس دغه C2 سل دی، C2 دا د فیصدي سل دی. زه ورته لیکم که چېرته C2 سل اضافه شو د 80 نه نو کامه دلته ولیکه مونږ ته الف درجه کې راوړه. او بیا ورته وایو کامه که C2 سل دا زیات شو د 70 نه نو کامه مونږ ته ولیکه پکې ب درجه. بیا کامه که C2 سل دا اضافه شو د 80 نه نو کامه دې کې بیا ولیکه جیم درجه. بیا کامه که C2 سل، سی دغه سل دی او دغه دویم نمبر رو ده ځکه ورته C2 وایو. C2 دا اضافه شو د یا مساوي شو د 50 سره نو کامه بیا چې دی موږ ته ولیکه پکې دال درجه ډبل کوټ. بیا کامه دلته به ولیکو ټرو. او کامه که چېرته مطلب دا یو شرط هم صحیح نو کامه دلته به ورته ولیکو چې بیا موږ ته د ه درجه راکړه. انټر یې کړئ. اوس ګوره اتومات چې دی دا نورو کې هم راغله. دا به ګوره که زه لرې کړم چې تاسې ورباندې ښه پوه شئ. ډیلیټ تاسې وګورئ دغه مونږ کار کړی. دلته بره تاسو ته شو کېږي. زه به یې لږ زوم هم کړمه. تاسې اوس لیدلی شئ په دې طریقه به موږ د سویچ فنکشن چې دی کاروو. دلته وګورئ په فارموله بار کې ولیکئ ایکوال سویچ او په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې سویچ فنکشن کار کوي. زه اوس دا په دې نورو باندې ډریګ کوم. ګورئ دا به راواخلئ دې ځای نه ډبل کلیک کوئ یا ډریګ کوئ داسې کش کوئ. ګورئ کوم چې مونږ کوم کار په اف اس باندې کړی و عین هماغه ریزلټ یې مونږ ته دلته هم راکړه. نو د سویچ فنکشن استعمال ډېر اسانه دی. په نتایجو کې تاسو کولی شئ یا داسې نورو جدولونو کې تاسو ته استفاده کولی شئ، په اسانۍ سره یې استعمالولی شئ.